سلامونه دوستانو په نننۍ ویډیو کې هغو کسانو په اړه معلومات در کومه چې کوم چا باندې وطن کې 6 میاشتې وخت پورې شوی دی. نو آیا دا کسان کولی شي چې بیرته متحده عربي اماراتو ته راشي او د هغې ترڅنګ هغه کسان چې وطن کې ویزې ختم شوي دي په سیستم کې فعال دي، آیا د نوي کال پر رارسېدو سره به هغه کسان وکولی شي چې بیرته متحده عربي اماراتو ته راشي په هماغه ویزه باندې کومه چې ختمه ده؟ نو د غواړو معلوماتو لپاره به تاسو دا ویډیو ما سره تر پای پورې ګورئ. دوستانو ما نن یو پوسټ کړی و، تاسو کې به اکثرو کسانو لیدلی هم وي. په هغې کې د اریانا هوایي شرکت او کامیر هوایي شرکت له قوله ما لیکلي وو چې د نن نه پس هغه کسان چې وطن کې 6 میاشتې وخت پوره شوی دی نشي کولی چې هوایي شرکتونو سره کابل څخه دوبۍ ته سفر وکړي. دوستانو دا هغه کسان یادوم کوم څوک چې د متحده عربي اماراتو ویزې لري، چې دا معلومات چې کله ما سره شریک شول خدای شته زم خفه شوم، ځکه چې اوس مهال زموږ په لسګونو داسې مسافر شته په وطن کې چې دوی 6 میاشتې وخت پوره شوی دی، او بعضې خو داسې کسان هم وو چې سبا ته ټیکټونه درلودل یا راتلونکي څو ورځو کې. نو هغه بیچارهګان ډېر پریشانه شوي وو چې اوس به موږ څنګه کوو چې متحده عربي امارات ته په همدا ویزه باندې لاړ شو. خو خوشبختانه باید ووایم چې دغه اندېښنه زموږ څو ساعتونو لپاره وه، ولې چې اریانا هوایي شرکت ادارې په خلو ځلو دغه مسله اماراتو حکومت سره حل کړه. مطلب دا چې اریانا هوایي شرکت مسؤل کوم چې په اماراتو کې دی هغې د اماراتو حکومت مسؤلینو سره خبرې وکړې، دوی ته د افغانستان وضعیت او افغانستان مسافرو په اړه معلومات ورکړل. هغې نه پس امارات حکومت دوی ته اجازه ورکړه چې هغه کسان چې د دوی په ویزو کې وخت شته که د دوی 6 میاشتې په وطن کې پوره شوي نو کولی شي چې اریانا هوایي شرکت سره بیرته کابل څخه دوبۍ ته سفر وکړي. دا یو ډېر لوی کار وشو که چیرې اریانا هوایي شرکت دغه هلې ځلې نه وی کړي او امارات حکومت کومک نه وی کړی، نو تاسو ته پته ده چې زموږ به په لسګونو مسافرو ویزې ختم شوي وه. نو همدې باره کې امارات حکومت او اریانا هوایي شرکت نه ځانګړې مننه کوو چې د مسافرو دغه غټې ستونزې حل کړه. بل خوا کامیر هوایي شرکت مسؤلین وایي چې موږ د موضوع امارات حکومت سره شریکه کړې ده، کله چې کومې نتیجې ته پرې ورسېدو نو بیا به خپلو هېوادوالو ته معلومات ورکړو. نو دوستانو خبره داسې ده کوم چا باندې چې وطن کې 6 میاشتې وخت پوره شوی دی خو د ده ویزه کې وخت شته، هغه کسان کولی شي چې اریانا سره بیرته متحده عربي امارات ته راشي. خو دغه کسان په الحال کامیر سره نشي کولی چې کابل څخه دوبۍ یا ابوظبۍ ته سفر وکړي. کامیر کار روان کړی دی، که کم معلومات یې اپډیټ دی باره کې راغلل نو زه حتما در سره شریکوم. خو په الحال دغه کسان صرف اریانا سره سفر کولی شي، کامیر سره یې نشي کوی. بل کم کسانو چې وطن کې ویزې ختم شوي دي خو سیستم کې فعال دي، دا کسان هم نشي کولی چې متحده عربي امارات ته بیرته راشي. د لپاره امارات حکومت په الحال هیڅ کم نوي معلومات نه دي خپاره کړي او داسې ښکاري چې خپاره به هم نه کړي. نو دا کسان به اول خپلې ویزې کینسل کوي، بیا به که چیرې ویزټ ویزې خلاصې شوې هغوی لپاره اپلای کوي، یا که اقامې خلاصې شوې هغوی لپاره به اپلای کوي تر څو ویزټ یا اقامه واخلي او بیرته متحده عربي امارات ته په هماغه ویزټ یا په اقامه باندې لاړ شي. خو په هغه صورت کې کله چې ویزټ خلاصې شوې یا کاري پخې ویزې. نور په الحال معلومات هم دومره وو، که دې باره کې کم نوي سره راتلل هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ. نور ستاسو دعاګانو او سپورټ څخه زه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.